شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ شپاړسم لیکچر دی د ایکسل او نن په دې کې ټیبل وایو انشاءالله په ایکسل کې. نو راځو ایکسل ته او ایکسل چې کله کولاو کړو راځو بلانک پیج ته دې باندې کلیک چې کله ولیک راځو نن په انسرټ ټیب کې موږ وایو ټیبل به وایو که نه. نو زه راځم چې مخکې نه چې ټیبل شروع کوم زه څو دانې خبرې کوم دلته لیکم چې نیم لیکم دلته لیکم چې جاب او دلته لیکم چې سیلری څه شو که نه. دلته لیکم نیم لیکم جان او راځم یو توپ ور اخلم جاب لیکم فار مثال لیکم چې ډاکټر دی سړی ډاکټر دی انجینیر دی ډاکټر دی او ټیچر دی او ټیچر دی انجینیر دی. دا مو لیکلو سیلري ده دا 9000 ده دا 8000 ده دا 15000 ده دا 4000 ده دا 2000 ده دا 3000 ده او دا چې دی 9000 ده دا 9000 ده هر څه مو لیکل. زه راځم دا کلیک کوم دې ته بارډر یې لمه یا دلته ودرېږه لنډه شاکر طریقه ده باندې ځکه دلته ودرېږه کنټرول شفټ دې خوا لمه ووهم دې خوا روبوي اوس کنټرول شفټ لاندې لمه وټو به سلیک شي څه شي دې ځکه یوه طریقه ده ساده سیم نه کوم دلته کلیک کړه کنټرول شفټ ډاون بټن و ډاون لاندې به سلیک شي یا به دلته ودرېږه کنټرول شفټ ډاون و داسې به سلیک شي کنټرول شفټ رایټ دې خوا ټول به سلیک شي چې سلیک دې کړه راشي هوم ته په هوم کې به ته ورکړي چې شی بارډر ورکړي بارډر شو او بیا به ورکړي چې شی به ورکړي داسې به ځای په ځای کې ښه دا اوس یو بله خبره بله ده اوس دلته مې لغات ولیکلو ګوره ښه دلته مې لغات ولیکلو فرض مثال زه لیکم چې ښه دا به وروسته کړو دا به د بیا ټرکس کې وکړم ټرکس کې ښه دا به ولیکلو څه شو راځم دې ته رنګ ورکړم داسې یو کلر مې ورته ورکړه اوس راځم ټیبل ته زه دا ټیبل ته بدلوم دا ټیبل ته څنګه بدلې یوه لوړه طریقې دا ده که نه دا ټول سلیک کړه سلیک چې دې کله که نه کنټرول ال ونیسه او اوکې ووهه دا به ټیبل ته چینج شي چې ستا به چینج شي ټیبل ته دا اوس ټیبل شو ته وایې نه اوس دا خو ټیبل شو ټیبل له کوم ځای نه معلومېږي داسې نه معلومېږي دا ګورې ټیبل دا ټیبل شو اپشن ته درکوي ته اوس دا ټیبل شو دغه ټیبل لا وخت راپسې ما ته ساده کړه نو اوس ته څنګه چلې کېږي دلته ودرېږه چې کله ودرېږي دا ټول سلیک کړه سلیک دې کړه راشه ډیزاین ته راشه په ډیزاین کې دلته لیکلي کنورټ ټو رینج دې باندې کلیک کړه چې کلیک دې کړه دې باندې ریس ووهه ساده شو که ساده نه شو د ټیبل نه بس اخوا شو ټیبل خاصیت نه خوښ شو یو مونږ کولی شو داسې یو ټیبل جوړ کړو اوس یو نو ستا لړ طریقې ځکه کنټرول چې شي ال په دې مه کوه ما ته بله طریقه وښایه ته راشه انسرټ ته په انسرټ کې ټیبل باندې کلیک کړه جسټ اوکې کړه ټیبل ته به چینج شي ته نو ستا ته ډیزاین ورکوم راشه دې ته مختلف ډیزاین یې ورکړي داسې ډیزاین ورکړي ورته دې باندې کلیک کړه داسې ډیزاین ورکړي څه رقم ډیزاین چې ستا خوښوي دې ته چیک کولی شي ورکولی شي ته ټوټل کالمز ورکوم ټوټل کالمز به شي سوري ټوټل کالم کې لاست کالم ورکوم فرست کالم ورکوم دا کالم ورکوم داسې به شي داسې ډیزاین ورکړي داسې ډیزاین ورکړي داسې ډیزاین هر رقم ډیزاین چې ته خوښوي سو یو کین ډو فرام دس ایریا داسې ورکړي هر رقم ډیزاین چې ته خوښوي ورکوئ. ښه ته اوس ما ته وایي چې استاد ټیبل ټو نوم مې پرېښی ده ورته نوم هم بدلوم چې ورته فرض مثال ساحل دې ټیبل نوم څه شي ساحل شو بل ته ودرېږه سمرایز سمري علي سمري ناله باندې تېرېږه ډوپلیکیټ خو دې ډوپلیکیټ خو ډوپلیکیټ دي کې بعضې ډوپلیکیټ دي که هغه خوا کولی هغې خوا کې هم دې خوا کولی شي او که ته غواړې چې بس ساده هغه ته بدل کړي څه شی وکړي ثابت ساده بدل کړي ډیزاین ته شو ډیزاین کې کنورټ کړو دا کړه څه شو که نه ښه په دې شنو باندې پوه شو. اوس راځم انسرټ ته او په انسرټ کې زموږ بل عنوان شی پکچر دی دا به زه بیخي ډیلیټ کړم صحیح ده که نه او اوس به دا ال سلیک کړم او چې کله مې ال سلیک کړه که نه رابشم هوم ته رابشم بارډر نو بارډر به کوم نو بارډر رابشم دې ته ورته هم دا سپین کړم دا څه شو که نه هر څه به څه شي صحیح شي ما ټول هر څه سپین کړه که نه یاره بلې دا نه به ووایو خیر ښه اوس راځم بل ته راځم پکچر ته پکچر کې موږ سره چې شي دلته زه کلیک کړم که نه ته چې هر رقم پکچر راوستل غواړې راوله دلته د پکچر راوستی شي اوس ته غواړې که نه کوم ته یې پوښتنه کړې چې استاد دا پکچر زه چاته راوستی شم غواړم چې کې راوستی شي راځم دغه سیل ته ګوره ښه دا سیل داسې غټوم او دې نه داسې لاندې کوم داسې لاندې مې کړه که نه دا دلته عکس راولم دلته ولیکه نوم پلار نوم دا دلته عکس شو خو ته پام دی عکس هم راوستی شي
بل لازم انسرت او انسرت کې لازم آنلاین پیکچر کو ته آنلاین پیکچر راوصل غواړي هم دې نه راوصل کیږي خپاو شو دا درې دا به ان شاء الله سبا وایو شو یعنی مخکې سبا وایو لازم یو بل ټریک ته باندې نه کوم خو اول د باندې اول ټریک د باندې کوم دلته ځکه چې فرض مثال نیم لیکم ټیب بٹن څه دی خو راځي دلته ځکه چې فرض مثال description ولې ټیب بٹن سره راځم دلته لیکم فرض مثال father name څه شو دلته لیکم چې مثال دلته لیکم job دا درس مو لیکل خو دا نمونه نیم راغلی نیم راغلی نه راغلی چې دا صحیح شي نو زه یو د طریقې دی وازه کلیک کوم او چې کله مې کلیک راځم فارمټ او فارمټ کې اټو پلی ته راځم هدي باندې کلیک کوم پر هر څه صحیح شو کنه ته چې نو استاد په دې طریقې ماته مو صحیح کوم ماته بل طریقه وخه چې په دې صحیح کوم ته څنګه چل کی ته دا سلیک کی دلته ودرېږه دلته کنټرول شفت دی خلا مون څه سلیک شي اوس کنټرول نسا کنټرول اچ نسا او نسا او ایو نسا او کنټرول نسا اچ نسا خا وینډو اچ او آی خدا شي نه چې غیر منظم دي کنه غواړي په غواړو چې دا چې منظم کو دا موږ څنګه شل کوو نو وینډو بٹن پلس الټ اچ او آی try again alt shift h o I ورخه window button plus alt h o I window h o I ور ترتیب شو دې لپاره او شاکر څه شو window button plus alt plus h plus o plus I دا د لپاره دا به تولې مو ورخه تولې چې window button window button plus alt plus h plus o plus I دې لپاره شاکر دی دا حتما د ذهن نوځي کنه خبره لازم بل یو د غالم دې بل فورمولا د استعمال وکړه دلته ځکه کوم ګوره لیکم چې نیم د نیم په فرض مثال لیکم چې جان او هغه ما دلته ما نیم زو واغسته دا مې واسطه دلته ځکه کوم چې نمبر څه شو کنه دلته ځکه کوم کنه فرض مثال دلته ځکه کوم چې مساوي f رقم دې لپاره فورمولا استعمال وکړه مساوي f دا فورمولا څه د لپاره استعمال دلته فورمولا استعمالومه زه چې کوم نوم لیکم کنه نوم علم شماره د خپل راځي چې کوم نوم لیکم شماره شي کې خپل راځي نو لیکم مساوي نه f مساوي f لیکم جان او مې لیکل کنه چې دا به کولو لیکم چې کاما ډبل کوایټ دوزل بیا کاما څه شو کنه ډبل کوایټ بیا کاما څه شو کنه زه لیکم چې رو داخلم ګورخه دا مې واسطه دا کومه به ورانه او دا به کومه کې نشته ښه څه شو او بل کلیک کولی چې یو تقسیمي یو او کوس مته واخلي ګوره اف مساوي اف سیل به انتخاب کی ډبل کوایټ کاما ډبل کوایټ کاما رو او دا به انتخاب انټر ووهي چې کله د انټر وواله کنه دا د سوې خبر راځو ته یو کاما دلته بل مور کوه کاما او انټر کا فارمولا غلطه ده 1 ها زه راځو دلته لیکم مساوي کنه اف لیکم راځم په دې باندې ډبل کلیک کا څه شو ډبل کلیک سل ورته انتخاب کا او مساوي علاوه باندې کلیک کی څه شو کنه ډبل کوایټ په دوزل واخلي کاما ډبل کوایټ په دوزل واخلي ډبل کوایټ څه ده بیا به کاما واخلي یو کې چې رو او را بشو ته رو باندې په ډبل کلیک کی چې کله کلیک کولی چې یو تقسیمي یو او کې به کې هم یو تقسیم یو نشو کنه ته یو پاتې شو څه شو کنه او کې به کې هم چې کله دې اوکې کو
دا به ووهي اوس به دلته کلیک کړي او را به شي لاندې پورې به یې ډرا کړي چې کوم ځای پورې ډرا کړي ډرا یې کړه ډرا کولی شي ډرا یې کړه که نه اوس ورته ګوره دلته زه نوم لیکم چې فرض مثال خان هلته خپل ځای دلته لیکم چې جان لیکم چې فرض مثال جان هاي هاي بیخي بعض وخت ما دغه کار پرېږدي ښه دلته لیکم چې نیم نمبر یو ځای ته بیا کوم چې ښه صحیح ده یا چې صحیح ده نیم لیکم فرض مثال څلور دا مې ولیکل دلته لیکم فرض مثال مساوي لیکم اف لیکم دا لیکم دا مې چې کله ولیکه دا انتخاب کړه مساوي علامه وه ډبل کوایټ وه کامه والا ډبل کوایټ وه او بیا کامه والا بیا ولیکه رو پسې راشه دا اصل ورته واخله ولیکه چې یو تقسیمي یو کاوس ورته بند کړه دا یې بند کړه اوکې کړه چې اوکې دی کړه انټر یې کړه انټر یې کړه اوس دلته ډرا کړي داسې ونیسه او لاندې راکش کړه کوم ځای په چې راکش کړي فرض مثال ما دومره راکش کړه اوس راشه هلته ولیکه چې فرض مثال جان انټر ووهه فرض کوم نوم چې لیکي او خپل لیکل کېږي خبر دی پام دی دلته صرف لیکه او خپل به لیکل کېږي ایزه شو که نه دا زموږ د نن ورځې درس الله دې وي ستاسو خیر شي